راځو د ویس کوډ ټاپ 10 ایکسټنشنز ته راځو. یعنی هغه ټاپ 10 ایکسټنشنز دي چې از ا فرنٹ اینڈ سافټویر ډیولپر موږ یوز کوو. ایکسټنشن څه ته ویل کیږي؟ د ایکسټنشنز په واسطه موږ تاسو کولی شو چې ویس کوډ کې خپل پروډکټیویټي موږ تاسو زیات کړو. یعنی که چیرې غواړو موږ تاسو خپل کوډ فاست کړو، خپل کار ځان ته موږ تاسو اسانه کړو، نو موږ تاسو ویس کوډ کې د ایکسټنشن څخه چې کوو استفاده کوو. خپل ویس کوډ موږ سره ټیکس ایډیټر دا چې د کوډینګ د لیکلو لپاره موږ سره چې کیږي استفاده کیږي. نو راځو موږ تاسو لومړی کوم ایکسټنشن چې موږ تاسو غږیږو هغه موږ سره لایف سرور ده. لایف سرور موږ تاسو سره تر ټولو بهترین ایکسټنشنز ده. یعنی لایف سرور په تر موږ تاسو کولای شو چې خپل HTML ډاکومنت از ا لایف موږ تاسو چې کو را اوپن کو. یعنی کچېره تاسو پام کړی وي هر کله چې HTML ډاکومنت کې موږ تاسو کار کوو نو زموږ تاسو ټیکس ایډیټر کې چې کله تغیرات راوړو نو زو براوزر کې موږ تاسو ریفریش کوو. نو د لایف سرور ایکسټنشن په ذریعہ باندې موږ تاسو ریفریش ته ساجن نشته، اتوماتیکلی تاسو خپل کوډ کې تغیرات راوړي نو براوزر کې موږ سره چې کیږي اتوماتیکلی موږ سره اپډیټ کیږي. نو راځو ویس کوډ ته راځو، خپل ایکسټنشن سره راځو، ایکسپلور سیکشن ته راځو، ایکسټنشن سره راځو او دلته موږ تاسو سره ایکسټنشنز موږ سره دوه پارټ دي. موږ سره یو موږ تاسو سره انسټال لیست ده موږ سره چې و دیش ایکسټنشن ما یوز کړی، مختلف ایکسټنشنز لرم چې د ریاکټ لپاره هم موږ سره یوز کیږي، د جاوا اسکرپټ لپاره هم، HTML CSS د ټولو لنګویج لپاره ما مختلف ایکسټنشنز یوز کوي. یو بل موږ سره ریکمندډ ایکسټنشنز دي چې ویس کوډ موږ سره اتوماتیکلی ریکمند کوي. نو دلته موږ تاسو سرچ ته راځو او هر ایکسټنشن چې تاسو په کاری نو سرچ کې صرف موږ تاسو چې کو د ایکسټنشنز نوم ورکو. نو دا کوم لایف سرور ایکسټنشنز نو ایکسټنشن باندې تاسو کلیک کړئ او انسټال باندې موږ کلیک کوو نو ډایرکټ به موږ تاسو ایکسټنشنز موږ سره ډاونلوډ شي. نو 5 ورژن د موږ سره تقریبا دومره خلکو موږ سره ډاونلوډ کړی دا، یعنی استفاده ترې کوي. کلن د لاړ شو موږ تاسو یو ډاکومنټیشنز یعنی پریوی یو ډیمو هم موږ سره لري چې د ډیمو په ذریعہ باندې هم تاسو هر ایکسټنشنز خپل وظیفه تاسو تشریح کوي. نو راځو HTML ډاکومنټس لرو. ګوري دغه HTML ډاکومنټ د موږ سره دا موږ تاسو را اوپن کوو نو د دې هغه لوکیشنز زو موږ تاسو او ډبل کلیک کوو خپل فایل باندې براوزر کې موږ سره اوپن کی. خو د لایف سرور په ذریعہ باندې رائټ کلیک کوو او دلته موږ تاسو راځو اوپن وذ لایف سرور. نو ډایرکټ زموږ تاسو ډاکومنټ چې سي HTML ډاکومنټ به په لایف سرور کې موږ سره را اوپن شي. نو هر کله چې لایف سرور کې تاسو را اوپن شو نو ډایرکټ پورټ نمبر تاسو راخلي، ډاکومنټ نوم راځي. نو دینه پسې موږ تاسو راځو خپل ډاکومنټ کې تغیرات راوړو. وګورئ دا هډینګ د موږ سره چې د ویس کوډ تر شو او دا هډینګ موږ تاسو کټ کو. ګورئ هر کله چې چینجز تاسو سیف کوي او بیرته واپس موږ تاسو راځو براوزر ته راځو نو ګوري ډایرکټ موږ سره چې سو اپډیټ شو. یا که چیرته موږ تاسو را شو مکمل ډیف انتخاب کو او زی ډیلیټ کما او خپل چینجز موږ تاسو سیف کو نو ګوري ډایرکټ موږ سره براوزر چې سو اپډیټ شو. یعنی ریفریش کول تاسو اجر نه سره. نو لایف سرور ته ټوله بهترین ایکسټنشنز دا او زیاتره موږ استفاده کوو از ا فرنٹ اینڈ سافټویر ډیولپر یا HTML کوم ډاکومنټس دي عموما موږ سره استفاده کیږي. بل چې موږ تاسو لرو چې رائټ کلیک کو سټاپ لایف سرور دا چې موږ سره لایف سرور سټاپ کوي بیرته واپس کچې ته غواړئ تاسو رن کوي. یو طریقه موږ سره دا ده چې رائټ کلیک کو او دلته موږ سره راشو اوپن وذ لایف سرور، کرنٹ ډاکومنټ په لایف سرور کې راخلاصيږي. او بل ممتاز طریقه دا ده چې گو لایف سرور گو لایف باندې موږ تاسو کلیک کو نو ډایرکټ د تاسو کرنٹ ډاکومنټ لایف سرور کې موږ سره چې کیږي را اوپن کیږي. راځو بل ایکسټنشن چې موږ تاسو لرو هغه موږ تاسو سره بیټر کمنټس دي. موږ سره بیټر کمنټس په ذریعہ باندې موږ تاسو کولای شو چې یو کوم کمنټ چې تاسو رائټ کړی وي هغه بیټر یعنی ډیر ښه تاسو تشریح کولای شئ. یعنی زیاتره ټایم موږ تاسو په خپل کوډ کې کمنټس ورکو خو هغه کمنټس موږ سره واضح نه وي چې دا موږ سره ایرر کمنټس ده، دا موږ سره انفارمیشن کمنټس ده، دا موږ سره وارنینګ کمنټس ده یا موږ سره بل ټایپ کمنټس ده. نو بیټر کمنټ ایکسټنشنز په ذریعہ باندې موږ تاسو کولای شو چې خپل کمنټ تشریح کو چې دا موږ سره ټو ډو لیست کمنټس ده، انفارمیشن کمنټس ده، وارنینګ ده یا میسج کمنټس ده، کم ټایپ کمنټس ده موږ سره. نو راځو موږ تاسو دلته یو کمنټس موږ تاسو لیکو. نو کمنټس لیکو کنټرول بیک سلیش او زه دلته سمپل راځم خپل کمنټس لیکو. لکه زه ورته وایم this is text box سمانه. نو دا کمنټس موږ تاسو لیکو. نو ګورئ سمپلی کمنټس دلته مشتر شو کی. خو که چیرې موږ تاسو غواړو خپل کمنټس نور هم واضح کو نو ایکسټنشنز ته موږ تاسو راځو او دلته موږ تاسو چې لیکو دلته ورته لیکو چې بیټر کمنټس. نو ایکسټنشنز موږ سره راځي کوم ایکسټنشنز دا تاسو راخکار دا ایکسټنشنز دا
already ما سره انسټال شوی ده څنګه چې په مخکې طریقه دروخه ده په هغه طریقې باندې انسټال کیږي نو دلته موږ تاسو کې چې دلته راشو ادامه لمراوړو نو ګوري موږ تاسو سره وارنینګ کمنټس راغی که دلته کوېشنز راوړو سوالیه مو سره راغله همدغه شان کې چې موږ تاسو راشو دلته هیسټریک راولو نو هیسټریک موږ سره ځان ته فارمټس ورکي ګوري صرف کمنټس موږ سره چې کوي صرف زموږ تاسو هغه د کمنټس ټیکس موږ سره کلرفل کوي یعنی واضح کوي موږ سره یا که چېرته موږ تاسو راشو ټو ډو ورډز کو نو ګوره ټو ډو کې ډایرکټ موږ سره راځي او که ډبل کالم ورکي نو ډایرکټ موږ سره چې کېږي هایلایټ کېږي موږ سره نو دا موږ سره بیټر کمنټس موږ تاسو سره چې تاسو کولی شئ چې خپل کمنټس د بیټر طریقې باندې تاسو تشریح کې زه فلحال لازمه اردم دا کمنټس موږ سره وي نیکسټ راځو بل ایکسټنشن چې موږ تاسو لرو هغه موږ تاسو سره کوډ سنیپ د موږ سره د کوډ سنیپ په ذریعه موږ تاسو کولی شو چې د خپل کوډ څخه یو سکرین شاټ واخلو او د ستاسو هغه کوډ د کوډ فارمیټینګ پکچر کې موږ سره شي لکه بعضې انسټاګرامز یا بعضې پوسټ په تاسو کتلی وي چې کوډ یې موږ سره راوسوي خو کوډ موږ تاسو سره یو پینل کې موږ سره راخلاصوي یا د VSCode پینل وي یعنې شاته یو بیک ګراوند لري یو فارمیټ یو فریم موږ سره لري نو د دې لپاره موږ تاسو د کوډ سنیپ ایکسټنشن څخه موږ تاسو استفاده کوو نو دلته موږ تاسو راځو لیکو چې کوډ سنیپ د موږ سره او دلته به تاسو راشي کوډ سنیپ دا ایکسټنشنز دا انسټال به کې ما الریډي انسټال کړی دا او غیر بعد راځو موږ تاسو اوکې به کې هر کله چې کوډ سنیپ نه تاسو استفاده کوي نو کیبورډ کې به تاسو کنټرول پی پریس کې پرفارمنس ته راځو او دلته به ګریډ علامه ولیکئ او دلته به تاسو ولیکئ کوډ سنیپ نو هر کله چې کوډ سنیپ تاسو ولیکئ کلیک وکړئ نو ګوره موږ سره په یو سیټ کې کوډ سنیپ راخلاصیږي دې نه بعد راځو خپل کوډ انتخابو نو ګوره زموږ تاسو هغه کوډ ټول اټومیټیکلی هغه زموږ تاسو کوډ سنیپ کې چې سو اډجسټ سو هر رقم هر څومره کوډ چې تاسو خوښوي دلته ټول تاسو انتخابولی شئ او ډایرکټ دلته موږ سره اډجسټ کیږي که چې د از پکچر غواړئ سیف کړئ نو دغه کوم کوډ سنیپ سمبول چې موږ سره ښکاري کلیک وکړئ نو ډایرکټ موږ سره سکرین شاټ اخلي لوکیشن ورته انتخاب کړئ سیف کوي نو راځو موږ تاسو ایکسپلور ته راځو ډیسکټاپ ته راځو او دلته وګورئ ډیسکټاپ کې موږ سره سیف شوی ده نو اټومیټیکلی زموږ تاسو هغه کوم کوډ سی هغه سنیپ شاټ ته موږ تاسو سره چیک کو چینج کو عموما انسټاګرام پوسټینګ شي کو یا سوشل میډیا کې یا فرند سره خپل کوډ موږ تاسو شیر کو یا یو کوډ ته موږ تاسو پوسټینګ کو ډیټیلز لیکو نو کوډ سنیپ ته ټول بهترین ایکسټنشن زموږ سره بل ایکسټنشن چې موږ تاسو راځو هغه موږ تاسو سره د VSCode تیمز موږ سره ګوري نارملی چې هر کله چې موږ تاسو VSCode انسټال کو نو زموږ تاسو د VSCode تیمز په دې شکل یعنی په دې ډول موږ سره نه وي لکه چې د زرا شو سیټینګ ته لاړ شو او زه تیمز ته لاړ شو او کلر تیمز انتخاب کو ما مخکې له مخکې ایسو تیمز انسټال کړي دي ایکسټنشنز موږ انسټال کړي نو ځکه ما سره ما راخلي نو چې زه لاړ شم او دلته VSCode انتخاب کړو ګوره باي ډیفالت کې چې تاسو پام کړئ VSCode چې تاسو انسټال کړئ موږ سره به دې فارمټ کې وي د تاسو فون کلر د تاسو کوډینګ کلر د تاسو د سټرکچر کلر د مکمل د VSCode کلر هغه موږ سره تغیر وي نو که چې ته غواړو موږ تاسو دې ته یو سټایل ورکو د تاسو انوایرنمنت لا بیوټي شي لا ښایسته شي موږ تاسو سره نو د دې لپاره موږ تاسو سره په VSCode کې تیمز دي چې د تیمز موږ سره کومک کوي د فون سایزینګ کې د فون کلر کې او د تاسو د انوایرنمنت او آل مکمل سټرکچر کې راځو موږ تاسو ایکسټنشن سره راځو تر ټولو فیورټ زما یو دا هغه موږ سره AYU دا ایکسټنشن دا تیمز موږ سره د سرچ به کې اوکې به کې ما الریډي انسټال کړی دا هر کله چې دا تاسو انسټال کړئ نو سیټ کلر تیمز سره راځو 3 کلر لري ډارک موډ کې ډارک موډ کې راځي او که دا کلر تاسو انتخاب کو به دې سټایل کې تاسو تغیر کوي مکمل د فون کلر هم تغیر کوي او که تاسو ورته لایټ موډ کې موږ سره راځي فون کلر مکمل د تاسو د VSCode سټرکچر موږ سره تغیر کوي نو مختلف سټایل سي هر یو سټایل سي د تاسو خوښ وي د څخه تاسو استفاده کولای شئ او د زنم سیټینګ نه هم تاسو خپل تیمز چینج کولای شئ سیټینګ ته راځو تیمز راځو کلر تیمز باندې کلیک کوو او دلته چې تاسو کوم تیمز انسټال کړی دی کټګوري نه تاسو چې کولای شئ انتخابولی شئ ما دا انتخاب کړو ګورئ مکمل تیمز موږ سره تغیر شو بل تیمز موږ تاسو لرو مختلف تیمز لرو موږ تاسو کولای شئ چې تیمز هم سرچ کړئ یا مشخص ګوګل کې تاسو یو نوم ورکړئ کوم ټاپ تیمز دي هغه نه هم تاسو استفاده کولای شئ ون ډارک پرو دا موږ سره دا هم بهترین تیمز ده ون ډارک پرو کې هم موږ سره ښه تیمز دي اوکې به کې ما انسټال کړی دا سټایل د تاسو په کار وي دی سټایل کې موږ سره مکمل تیمز راځي کداري نه په کار لاړ شو کې کا
سیټ کلر تیمز راځو بدی سټایل کې موږ سره راځي نو مختلف تیمز دي تاسو د ډوریک هم چینج کولای شئ سمونه نو هر یو چې تاسو خوښ وي د جنبه تاسو انسټال کولای شئ او کې کولای شئ همدغه شان کې چې زلار شمه نور ګوري تاسو یا ډایرکټ تاسو تیمز ورکی نو سرچ کې تاسو سره مختلف تیمز راځي هر یو چې تاسو خوښ وي د جنبه تاسو او کې کولای شئ اپلای کولای شئ بل ایکسټنشن چې موږ تاسو لرو هغه موږ سره میټیریل آیکنز ایکسټنشن ده کچې ایکسپلور سیکشن ته موږ تاسو لړ شو نو ګوري موږ تاسو سره د مختلف فولډرز لرو او مختلف فایلز لرو موږ سره لکه زموږ تاسو فایل HTML ډاکومنت فایل نو تاسو ورته وایي چې دغه فایل سره د موږ سره کوم آیکن چې دا آیکن د ما سره HTML آیکن شو سي یا زه چې څومره فولډرز دلرما د فولډر د موږ سره د فولډر آیکن کې شو سي نو موږ تاسو کې چې غواړو خپل ایکسپلور سیکشن خپل انوایرنمنت لا پس خو چې هر آیکن هر فایل د خپل آیکن ولري نو موږ تاسو میټیریل آیکن ایکسټنشن څخه چې کوم استفاده کوو نو راځو ایکسټنشن سره راځو دلته سیمپلی تاسو آیکن هم سرچ کولای شئ او مشخص نوم هم ورکولای شئ میټیریل آیکن او انسټال باندې به تاسو کلیک کړئ ګوري هر کله چې دا ایکسټنشن موږ تاسو انسټال کو نو ما سره چوایس راکوي چې د VSCode تنداسي استفاده کولای شئ آیکن او که د میټیریل ورته میټیریل آیکن د موږ سره وي نو ګوري ایکسپلور ته راځو نو ګوري زموږ تاسو کوم فولډر چې د فولډر شکل کې شو سو ویډیو د ویډیو په شکل کې شو سو SVG آیکن واخیست ګوري HTML ډاکومنت د HTML فارمټ راغی CSS د CSS راغی همدغه شان سبا چې راځو موږ تاسو PHP فایل کریټ کو نو موږ سره بچی کې .php نو د PHP هغه سمبول آیکن موږ سره کیږي شو کیږي نو میټیریل آیکن هم موږ تاسو سره کولای شو چې خپل د انوایرنمنت آیکنز د خپل فایلونو د فولډرونو همدغه شان د نورو فایلز آیکن تاسو چک کولای شئ په VSCode کې تاسو سره تغییر کوي انوایرنمنت مو سره صحیح کوي بل ایکسټنشن چې موږ تاسو لرو هغه مو سره CSS پیک ده د CSS پیک په ذریعہ موږ تاسو کولای شو چې HTML کې د کلاسز یا د ID CSS کوډ تاسو معلوم کړئ لکه فار ایگزامپل دا د تاسو CSS د موږ سره د مثال موږ سره کلاس ده او ته نو پوهیږي چې دغه کلاس موږ سره کوم CSS کوډ وکړي نورمالي موږ چیکو نورمالي موږ تاسو راځو style.css ته راځو ان دا زموږ تاسو کلاس style.css ساين اپ او دلته موږ تاسو چیکو هغه ساين اپ کلاس ګور او ساين اپ دا موږ تاسو دلته خپل سټایل ګورو چې ساين اپ ته خو دغه پراپرټي موږ سره انټر شوی دي خو شارټ کټ طریقہ موږ سره د سنیپ ته موږ تاسو سره ان CSS پیک نه تاسو استفاده کولای شئ چې د ایکسټنشن سره شو نو دلته تاسو اوکې کې CSS پیک د موږ تاسو سره نو دا ایکسټنشنز دا به تاسو انسټال کړئ ادي په ذریعہ موږ تاسو کولای شو چې ډایرکټ په HTML ډاکومنت کې CSS کوډ تاسو معلوم کړئ نو انتخاب کې خپل کلاس او په کیبورډ کې به تاسو F12 بٹن پریس کړئ نو ګور ډایرکټ موږ سرچ کیږي هغه د کلاس موږ سره خي چې دغه کلاس ته دغه کوډ دغه پراپرټي په اپلای شوی دی یا فار ایگزامپل زه دلته راشم نو دلته به تاسو F12 بٹن پریس کړئ نو ګور ټول کوډ موږ سره دلته چی کیږي شو کیږي چې دغه کلاس ته CSS دغه کوډ په اپلای شوی دی نو زموږ تاسو کار فاست کوي زیاتره ټایم موږ سره یو کلاس ته رائټ سوی وي او موږ تاسو سره CSS سټایل شیټ موږ سره په عموما په لانګ پروجیکټ کې موږ سره زیات وي 1000 لاینز وي نو 1000 لاینز کې ته یو مشخص کلاس پیدا کول نو هغه به موږ سره وخت نیسي د لپاره تاسو کولای شئ چې د ایکسټنشن څخه استفاده وکړئ بل ایکسټنشن چې موږ تاسو لرو هغه موږ سره کلر هایلایټ ایکسټنشن ده د کلر هایلایټ ایکسټنشنز په ذریعہ موږ تاسو کولای شو چې په CSS کې چې کوم کلر پراپرټي موږ تاسو یوز کړی وي هغه کوډ موږ تاسو سره کلر فارمټ کې خي لکه نورمالي VSCode د تاسو کوم تیمز انسټال کړی وي هغه تیمز هم سره کلر پینل خي خو کچیر تاسو غواړئ چې دغه کوډ کې هم سره کلر شو سي نو به موږ تاسو د کلر هایلایټ ایکسټنشن څخه تاسو استفاده کوئ لکه اوس کچیر موږ تاسو را شو موږ نه پوهیږو چې دا کوم کلر ده یا دا کوم کلر ده یا دا خو بلیک د موږ تاسو سره سمونه نو کچیر تاسو د کلر هایلایټ نه استفاده وکړه نو لا موږ سره کلر چې کوي په یو کوالټي کې موږ سره نو کلر هایلایټ ته راځو انسټالز بکې نو څومره کلر چې موږ سره دی که کوډ دا که باینای موږ تاسو کلر انټر کو نو هغه ټول موږ سره چې کی کلر په شکل کې شو ګوره بلیک راغی بلیک موږ سره شو سو دا موږ سره دا کلر ده یا مثال زل تر اعظم ورته وایو چې موږ سره د بیک ګراوند کلر چې وي اورنج دی وي زما د خوخي کلر ده نو ګوره موږ سره چې راغی اورنج کلر راغی سمونه نو ډایرکټ د تاسو هغه کلر ټول د موږ سره هایلایټ کړل چې په دې ډاکومنت کې دا کلر دا کوډ د دې کلر د موږ سره نو دا موږ سره کلر هایلایټ ایکسټنشنز موږ سره بل ایکسټنشن چې موږ تاسو لرو هغه موږ تاسو سره پریټډ ایکسټنشن ده پریټډ ایکسټنشنز موږ سره تر ټولو مهم ایکسټنشنز ده چې فرنٹ ان سافټویر ډیولپرانی سلو کې 99% منګه یوز کو یعنی پریټر ایکسټنشن په ذریعہ باندې موږ تاسو کولای شو چې خپل HTML CSS JavaScript یا هم دغه شان نور لنګویجو
کوډ مونږ تاسو چې کو فارمټ کو. نو راځو مونږ تاسو ګوري کې چې ته نارملی کې چې ته ګورو ک فار ایگزامپل زه راځم دا زموږ تاسو کوم کوډ چې دا ډی فارمټ کو لکه زیاتره ټایم موږ سره زموږ تاسو کوډ فارمټ دی وي لکه دا ایمیج ټیګ دا ایمیج ټیګ راخیسل شوی دلته موږ سره انټر شوی وي هم دغه ډیف موږ سره دلته راغلی ټول کوډ موږ سره په یو لین کې وي یعنی غیر منظم وي سمونه دا چې کله چې مثال ترازی سورس کوډ د تاسو سبا یو څوک ریویو کوي هغه کوي باید د تاسو سورس کوډ مون سره چی وي ټول کلین وي مون تاسو سره دا ټول کوډ باید مون تاسو کې چې په خپل منظم کو نو دلته مون تاسو انټرفیس کو دلته انټرفیس کو دلته مون تاسو باید انټرفیس کو نو د دې لپاره مون تاسو الریډي ایکسټنشنز لرو چې پریټر ایکسټنشنز په نامه ده چې هغه په واسطه مون تاسو کولای شو چې خپل کوډ چې کو فارمټ کو مون تاسو نو ایکسټنشنز راځو دلته سمپلی مون تاسو ورکولای شو چې کوډ فارمټ د مون تاسو سره اوکې به کې پریټر دا مون سره راغی انسټال به کې تقریبا مون سره دومره خلک کې را ډاونلوډ کړی دا نه هم ورژن د فلحال نو ګوره کوډ فارمټر یوزینګ پریټر د مون سره د دې لنګویج لپاره مون سره تاسو استفاده ترې کولای شئ اوس ګوري هر کله چې تاسو پریټر انسټال کو غنه بعد راځو سیټینګ ته راځو اوکې به کې او دلته به تاسو چیز سیو وسرچ کړئ او ما الریډي انتخاب کړی دا نو دلته تاسو سره بای ډیفالت یعنی نارملی دا مون سره ان چیک مار وی ان چیک مار سوی نه وی نو فارمټ اون سیو به تاسو دا چیک مار کړئ د څه کار کوي هر کله چې تاسو کنټرول اس بٹن کیبورډ کې پریس کوئ نو اتوماتیکلی بعد تاسو کوډ چی کیږي فارمټ کیږي نو لومړی سیټینګ دا ده چې سیټینګ نه به تاسو دغه چیک مار کړئ دویم سیټینګ دا ده چې کنټرول پی فارم استبلار شي او دلته به تاسو فارمټ ډاکومېنټ وذ انتخاب کړئ او فارمټ ډاکومېنټ وذ کې به تاسو چې انتخاب کړئ پریټر کوډ فارمټر به انتخاب کړئ نو هر کله چې موږ تاسو سیټینګ وکړو نو ګورئ اوس کې چې موږ تاسو را خپل کوډ غیر منظم کو لکه زه دلته راځم ټول یو لین کې راولو دا هم دی جن راخلو او دلته موږ تاسو په راولو ګورئ هر کله چې تاسو کیبورډ کې کنټرول اس بٹن پریس کوئ د تاسو ټول کوډ به موږ سره چی کیږي فارمټ کیږي موږ تاسو سره یا کوم ایکسترا سپیسینګ سي دا هغه هم موږ سره لمنځه وړي یا فار ایگزامپل د تاسو کوډ ټول موږ سره غیر منظم وي بده شکل کنټرول اس د تاسو ټول کوډ موږ سره چی کوي منظم کی همدغه شان کې جاوا سکرپټ کوډ وي کې سی اس اس کوډ وي او کې د ایچ ټی ام ایل کوډ وي ټول موږ سره چی کوي منظم کی نو پریټر ته ټول بهترین او ته ټول یوزفل ایکسټنشن دا تاسو ډاونلوډینګ ریټ وکړو چې تاسو نو کسانو موږ سره ډاونلوډ کړی دا بل ایکسټنشن چې موږ تاسو لرو د خپل ریسورس کوډ چیک کولو لپاره هغه موږ تاسو سره ګیټ لینس ده د ګیټ لینس په واسطه موږ تاسو کولای شو چې د تاسو په پروجیکټ کې ټیم ورک یعنی یو ټیم کار کوي موږ سره او تاسو نه پوهیږئ چې دغه کوډ د چا د خوانه ټایپ شوی ده سمونه یا بدغه کوډ کې د چا د خوانه تغیرات موږ سره راغلي نو د ګیټ لین ایکسټنشنز په واسطه موږ تاسو معلومولای شو چې د کوډ د هر چا د خوانه مون سره چینج شوی وي او د ټول مکمل هیستوري مون سره خي نو عموما د ګیټ لپاره استفاده کیږي هر کله چې مون تاسو سورس کوډ منیج کوو یا ریپوزیټری منیج کوو نو مون تاسو دغه ایکسټنشن څخه استفاده کوو نو نارملی زه راځم ایکسټنشن سره راځو او دلته به تاسو ورکړئ ګیټ لینس په تاسو سرچ کړئ ما الریډي انسټال کړی هم دا نو ګیټ لینس د ایکسټنشن زمو سره ما الریډي انسټال کړی دا هر کله چې تاسو ایکسټنشن انسټال کو نو دې فایل ته راځو نو دې نه بعد مونږ تاسو راځو ټاپ ته ګیټ لینس ته راځو کچې تاسو ورته انتخاب کې چې بلیمډ ټیکس مون سره شو فایل مون سره شو سي ګورو کې نو څومره تغیرات د چا د خوانه مون سره راغلي دي هغه ټول دلته مون سره شو کې ګوره کلیک ا تغیرات دلته مون سره راځي یا کچې د زه لاړ شم لکه به زوم اوټ کو راځو به ته واپس کلیک بکې نو دا تغیرات دي سمونه منځ هم د تخی و مې سمخ کې راغلي او دا د تغیرات مو سره شوي دي سمونه یا همدغه شان نور تغیرات کې چې ته وګورو دا د چارو خوان راغلي ګوره دا د مو سره او هر کله چې تاسو تغیرات ته موضوع سي نو د ګوره تاسو هغه د اتر نوم شو کې سي مو سره چې دا ساتش په نامه مو سره کستا چې کې دا تغیرات راوستي او کوم مکمل چینجز غواړي چې وی ګوري اوپن چینج باندې کلیک کو نو دلته تاسو سره ټول تغیرات ګوري د تغیرات د تشو کوي چې دا تغیرات د تغیراتو ته اوختي دي دا تغیرات مو سره چینج شوي دي دا اپډیټ شوي دي مو سره سمونه همدغه شان مختلف فارمټس مو تاسو لرو کدي سټایل کې تا پکار نه وي او تم دې سټایل کې شو کنو کم تغیرات سره راغلي هغه ګور ډایرکټ مو سره ټول چی کوي هایلایټ کوي مو سره همدغه شان بل فارمټ چې مو تاسو لرو او تم فایل چینجز
فایل کې کوم چینجز راغلي هغه ټول چینجز دلته موږ سره چی کوي شو کوي وی کوي موږ سره اوکې کوي. نو ګیټ لینس په ذریعه تاسو کولای شئ چې خپل سورس کوډ تاسو معلوم کړئ چې تاسو سورس کوډ کې چاغه تغیرات راوستي او هر کله چې تاسو دا انسټال کې ګیټ لینس ګوري هر لاین کې تاسو درېږي هغه لاین اتر دلته تاسو سره شو کیږي چې دا موږ سره ساجد ده یا دلته زرا شمم ګورم ماته وی چې یو 4 month ago دا ما اډیټ کړی ده یا دلته را شو ساجد اډیټ کړی ده. نو ګیټ لینس موږ تاسو ته ټول بهترین ایکسټنشن ده هر کله چې تاسو انسټال کړئ دلته هم سره راځي دلته هم تاسو خپل کمنټس کتلی شئ دلته تاسو هغه کوم برانچز دي برانچز تاسو کتلی شئ ریموټ بیس کوم برانچز لرو هر برانچ باندې تاسو کلیک کوئ کوم تغیرات په برانچ کې راغلي کلیک کړئ او کوم فایل چې موږ سره وی فایل باندې کلیک کړئ او دلته تاسو چې کیږي هغه فایل ډایرکټ دلته اوپن کوي یعنی اوپن چینجز درته راخي چې دا ډیلیټ شوی دا انسټال شوی یا دا تغیرات موږ سره راغلي. نو دا موږ تاسو سره ټاپ 10 د VSCode ایکسټنشنز ول چې از ا فرنٹ اینڈ سافټویر ډیولپر موږ یوز کوو.